بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو راځو پاتې برخه ډاکټر صاحبانو کوم اصطلاحات چې پاتې دي ډاکټر صاحبانو تفصیلي خبرې کوو ور باندې. اول ډاکټر صاحبانو ډرګ انټراکشن. ډاکټر صاحبانو ډرګ انټراکشن دې ته ویل کېږي که چېرته ډاکټر صاحبانو په بدن کې یوه دوا د بلې دوا تاثیرات یا زیات کی او یا کم کی دې ته ډاکټر صاحبانو ډرګ انټراکشن وایي. که چېرته په بدن کې یوه دوا د بلې دوا تاثیرات یا زیات کی او یا کم کی ډاکټر صاحبانو دې ته څه وایي؟ ډرګ انټراکشن ورته وایي. دویم ډاکټر صاحبانو ډرګ انډکشن. ډرګ انډکشن څه ته وایي؟ که چېرته ډاکټر صاحبانو یوه دوا په بدن کې د ځیګر د انزایمونو وظیفه تنبیه کړي او زیاته یې کړي ډاکټر صاحبانو دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي؟ ډرګ انډکشن. که چېرته یوه دوا په بدن کې د ځیګر د انزایمونو وظیفه زیاته کړي او یا انزایمونه زیات کړي دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي؟ ډرګ انډکشن ورته وایي. بله اصطلاح ډاکټر صاحبانو ډرګ انهبیشن ده. ډرګ انهبیشن که چېرته ډاکټر صاحبانو یوه دوا په بدن کې د ځیګر انزایمونه یا کم کی او یا د ځیګر د انزایمونو وظیفه را کمه کی دې ته ډاکټر صاحبانو ډرګ انهبیشن وایي. ډرګ انهبیشن. بله دوا ډاکټر صاحب بله اصطلاح ډاکټر صاحبانو بله اصطلاح چې ډاکټر صاحبانو هغه ډرګ هاف لایف ده. ډرګ هاف لایف ډاکټر صاحبانو ډرګ هاف لایف څه ته وایي؟ که ډاکټر صاحبانو ډرګ هاف لایف د هغه مقدار وخت څخه عبارت دی ډاکټر صاحبانو عبارت دی چې په هغې کې ډاکټر صاحبانو د بدن څخه د درملو نمایي مقدار خارجېږي. دې ته ډرګ هاف لایف وایي. ډرګ هاف لایف ډاکټر صاحبانو د هغه وخت یا د وخت هغه مقدار څخه عبارت دی چې ډاکټر صاحبانو په هغې وخت کې د بدن څخه د درملو نمایي مقدار خارج شي. دې ته ډاکټر صاحبانو ډرګ هاف لایف وایي. او بل ډاکټر صاحبانو ډرګ افیکاسي. ډرګ افیکاسي ډاکټر صاحبانو څه ته وایي؟ ډرګ افیکاسي د درملو هغه قابلیت ته ویل کېږي کوم چې ډاکټر صاحبانو په لوړ مقدار تاثیر رامنځته کوي. ډرګ افیکاسي ډاکټر صاحبانو د درملو د هغه مقدار څخه ډرګ افیکاسي د درملو د هغه توان او قدرت څخه عبارت ډاکټر صاحبانو. هغه پاور، هغه قدرت، هغه توان چې ډاکټر صاحبانو په لوړ دوز باندې تاثیر رامنځته کوي. د دوا دغه لوړ دوز باندې تاثیر رامنځته کول چې په قوي شکل تاثیر رامنځته کوي دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي؟ ډرګ افیکاسي. بله اصطلاح ډاکټر صاحبانو ډرګ اپینټي ده. ډرګ اپینټي څه ته وایي؟ ډاکټر صاحبانو د درملو د یو ځای کېدلو میلان ډاکټر صاحبانو د آخذو سره د ریسپټرو سره دې ته ډاکټر صاحبانو ډرګ اپینټي وایي. ډرګ اپینټي څه ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ که چېرته درمل ډاکټر صاحبانو هغه میلان چې خپل ریسپټرو سره یو ځای کېږي همدې میلان ته څه وایي؟ دې ته ډرګ اپینټي وایي. یعنې د درملو میلان د خپلو د ریسپټرو سره دې ته څه وایي؟ ډرګ اپینټي. او بل ډاکټر صاحبانو ډرګ پوټنسي ده. ډرګ پوټنسي ډاکټر صاحبانو څه ته وایي؟ ډرګ پوټنسي ډاکټر صاحبانو د درملو هغه مقدار کوم چې د تاثیر لپاره ضرور دی ډاکټر صاحبانو دې ته ډرګ پوټنسي وایي. ډرګ پوټنسي ډاکټر صاحبانو د درملو هغه مقدار چې ډاکټر صاحب د تاثیر لپاره څنګه دی ضرورت دی ورته د تاثیر لپاره ضرور دی دغه مقدار د ډاکټر صاحب څنګه ډرګ پوټنسي ورته وایي. بل ډاکټر صاحبانو بایو اویلیبیلیټي څه ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ د درملو هغه مقدار هغه اندازه چې بدن ته د درملو د جذب څخه وروسته یعنی کله چې درمل جذب شو د جذب څخه وروسته په بلډ کې په وینه کې په فعال بیولوژیکي شکل ولیدل شي دې ته بایو اویلیبیلیټي وایي. بایو اویلیبیلیټي څه ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ بایو اویلیبیلیټي د درملو هغه مقدار او هغه اندازې څخه عبارت دی چې د جذب څخه وروسته درمل په وینه کې په فعال بیولوژیکي شکل باندې ولیدل شي. دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي؟ بایو اویلیبیلیټي. ډرګ انکمپیټیبیلیټي ډاکټر صاحبانو څه ته وایي؟ ډرګ انکمپیټیبیلیټي د درملو هغه مقدار ډاکټر صاحبانو چې سیستمیک سرکولیشن ته ځان رسوي. د درملو هغه مقدار چې د سیستمیک سرکولیشن یا د وینې دوران ته ځان رسوي
دغه مقدار درملو ته ډاکټر صاحبانو څه وایي ډرګز انکمپیټیبلټي ډرګز انکمپیټیبلټي څه ته وایي ډاکټر صاحبانو د درملو هغه مقدار او هغه اندازه چې د جذب څخه وروسته سیستمیک سرکولیشن ته ځان رسوي دغه درملو ته ډاکټر صاحبانو څه وایي ډرګ انکمپیټیبلټي ډاکټر صاحب دغه حالت ته کوم اصطلاح کاروي ډرګ انکمپیټیبلټي بل ډاکټر صاحبانو ریسپټر دی ریسپټر څه ته وایي ډاکټر صاحبانو ریسپټر ډاکټر صاحبانو یو کوچني مایکرو مالیکولونه دي یعنی واړه پروټینی مالیکولونه دي په بدن کې چې د هغې سره درمل او یا هورمون یو ځای کېږي ډاکټر صاحبانو ریسپټر څه ته وایي ریسپټر په بدن کې کوچني واړه مایکرو مالیکولونه دي چې د هغې سره درمل او یا هورمون یو ځای کېږي دې ته ډاکټر صاحبانو موږ تاسو څه وایو ریسپټر ورته وایو او بل ډاکټر صاحبانو انټرنسیک اکټیویټي څه ته وایي د درملو هغه وړتیا ته ویل کېږي د درملو هغه وړتیا څخه عبارت دی د درملو هغه وړتیا ته ویل کېږي ډاکټر صاحبانو چې د خپلو اخذو سره یا ریسپټرو سره یو ځای شي او حجره تنبیه کړي دې ته ډاکټر صاحب څه وایي دې ته وایي انټرنسیک اکټیویټي څه ته وایي ډاکټر صاحبانو د درملو هغه قدرت ډاکټر صاحبانو هغه پاور چې د خپلو ریسپټرو یا اخذو سره یو ځای شي او حجره تنبیه کړي دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي انټرنسیک اکټیویټي بل ډاکټر صاحبانو اګونیسټ بل اصطلاح چې د اګونیسټ ډاکټر صاحبانو څه ته وایي که چېرته ډاکټر صاحبانو په بدن کې یوه دوا د بدن د حجراتو وظیفه زیاته کړي د بدن د حجراتو وظیفه تنبیه کړي زیاته یې کړي دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي اګونیسټ او بل ډاکټر صاحبانو انټاګونیسټ ډاکټر صاحبانو څه ته وایي که چېرته یوه دوا په بدن کې ډاکټر صاحبانو د بدن د حجراتو وظیفه کمه کړي یا یې نهي کړي دې ته انټاګونیسټ وایي انټاګونیسټ څه ته وایي ډاکټر صاحب که چېرته یوه دوا په بدن کې د بدن د حجراتو وظیفه کمه کړي یا یې نهي کړي دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي دې ته انټاګونیسټ وایي او بل ډاکټر صاحبانو پارشل اګونیسټ یا ډاکټر صاحبانو د دې شارټکټ یو ښه تعریف په شیماټا شکل داسې دی انټاګونیسټ څه ته وایي انټاګونیسټ داسې یو حالت دی چې په بدن کې ډرګ اپینټي موجوده وي ولې انټرنسیک اکټیویټي پکې موجوده نه وي دې ته څه وایي دې ته انټاګونیسټ وایي څه مطلب دا چې درمل مې وخوړه بدن ته لاړ خپل ریسپټر سره یو ځای کېږي خو تاثیر نه راوړي تاثیر نه کوي دې ته انټاګونیسټ وایي حجره تنبیه کېږي نه حجره تنبیه نه شوه دې ته څه وایي دې ته انټاګونیسټ وایي یعنې ګوره ډرګ اپینټي پکې موجوده وي ډرګ اپینټي به پکې موجوده وي ټیک مارک دی خو ولې انټرنسیک اکټیویټي به پکې موجوده نه وي درمل د خپل ریسپټر سره یو ځای کېږي خو ولې تنبیه کوونکی تاثیر نه رامنځته کوي یعنې ډرګ انټرنسیک اکټیویټي نشته که نه بل ډاکټر صاحبانو پارشل اګونیسټ په پارشل اګونیسټ کې ډاکټر صاحبانو پارشل انټرنسیک اکټیویټي پکې موجوده ده یعنې ډاکټر صاحبانو انټرنسیک اکټیویټي پکې موجوده ده یعنې په قسمي شکل باندې یعنې په لږ ډول باندې حجره تنبیه کوي هم او هم ډاکټر صاحبانو څه کوي ډرګ اپینټي پکې موجوده ده د دې خبرې څه مطلب یعنې ډاکټر صاحب پارشل اګونیسټ د هغه حالت څخه عبارت دی چې په بدن کې درمل د خپل ریسپټر سره یو ځای شي او په کم اندازه باندې د حجراتو وظیفه هم تنبیه کړي دې ته ډاکټر صاحب پارشل اګونیسټ وایي یعنې ګورئ پارشل معنا لږ غوندې یو برخه یعنې پارشل انټرنسیک اکټیویټي هم پکې شته دی پارشل انټرنسیک اکټیویټي دا هم پکې شته لږ غوندې خو ډرګ اپینټي هم پکې شته نو ډاکټر صاحب دې ته به شي پارشل اګونیسټ بل ډاکټر صاحب انډیکیشن ډاکټر صاحب دې ته وایي انډیکیشن که چېرته ډاکټر صاحبانو انډیکیشن ټول هغه حالتونه چې هغې کې ډاکټر صاحبانو موږ او تاسې درملو اجازه لرو او هغې حالتونو کې درمل ورکولی شو دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایو انډیکیشن ورته وایي یعنې لنډ داسې وایو چې انډیکیشن د ټولو هغه حالتونو څخه عبارت دی چې په هغې کې موږ درمل ورکولی شو دې ته انډیکیشن وایي مثلا د معدې په تکلیف کې د معدې په زخم کې سمیپرازول یا پینتوپرازول یا اومیپرازول موږ ورکوو خو د معدې په زخم کې بیا ډاکټر صاحبانو نفروکسین نه ورکوو نفروکس صحیح شو که نه یا مثلا د دې کې بروپین نه ورکوو پونسټان سینټ انسټ دا پکې نه ورکوو ځکه دا ته زیان نه صحیح ها بل ډاکټر صاحبانو کانټر انډیکیشن ډاکټر صاحب د هغه حالتونو څخه عبارت دی چې په هغه کې موږ درمل نشو ورکولی کانټرا انډیکیشن یا مزاد استحباب
د هغه حالتونو څخه عبارت دی چې په هغې کې موږ ډاکټر صاحبانو یو چاته درمل نشو ورکولی. مثلا همدا د معدې تکلیف لري ته ورته څنګه پونسټان ورکړې، ولې ته بروپین ورکړې، څنګه ورته پرسټامول ورکړې، دا خو معده خرابه ده، نور هم خرابوي که نه، معدې ته بده ده نو نه به یې ورکړې. دې ته بیا ډاکټر صاحبانو کانټر انډیکیشن وایي. او بل ډاکټر اخر کې سایډ افیکټ وایي اصطلاح ده. سایډ افیکټ ډاکټر صاحبانو که چېرته یوه دوا د خپل ګټور تاثیر ترڅنګ یو غیر ګټور تاثیر رامنځته کړي او معمولا ډاکټر صاحبانو کولی شي چې سایډ افیکټ په نارمل دوز سره هم رامنځته شي، په نارمل دوز سره هم رامنځته شي. داسې ضروري نه ده چې یو چا دوا دوز زیات کو هغه کې حتما سایډ افیکټ، نه، په نارمل دوز سره هم د سایډ افیکټ رامنځته کېدی شي. نو سایډ افیکټ موږ داسې وایو چې د ډاکټر صاحبانو سایډ افیکټ د هغه حالت څخه عبارت دی که چېرته یوه دوا انسان وخوري او د دوا د ګټور تاثیر ترڅنګ یو غیر ګټور تاثیر رامنځته شي او د درملو قطع کولو ته پکې د خاص ضرورت پیدا نه شي، دې ته سایډ افیکټ وایو ډاکټر صاحبانو. نو کله کله ډاکټر صاحبانو سایډ افیکټ ډېر شدید شي، هغې کې دوا قطع کولو ته هم اړتیا ده، خو معمولا درملو قطع کولو ته پکې اړتیا نه پېښېږي. ډاکټر صاحبانو دا و زموږ ستاسې د نن ورځې لیکچر. باقي مو په الله سپارم. خوښ، خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.